وعلیکم نبی له السلام خبر ورحمت الله. دی مرګري سوال کړی دی، وای ډېر وخت نه زه یو دعا غواړم الله نه قبليږي نه ولي وای. نو اول دا زده کول پکار دي چې دعا الله خامخا قبلي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. استاسو رب ایمان غواړي زه قبلومه، خو شرط لدا ده شرط اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. زه د هر چا دعا قبلومه چې څوک مانه دعا وغواړي، خو شرط څه دی؟ فلیستجیبوا لی، نو دا خلق دې زما خبره ومني، وليؤمنوا بي، او په ما دې یقین وساتي. که یو سړی د الله نه دعا غواړي او دی وایي چې زما دې قبول شي او دی د الله یو حکم هم نه مني، نو دا کېدی نشي. نو په الله باندې یقین ساتل، د الله خبره منل، نو الله به ستا مني. او اوقات د استجابت د دعا د قبلېدو ټیمونه پېژندل، په هغې کې دعا غوښتل، د دعا په آدابو کې دا هم دي چې مخکې وروستو دې درود او حمد ویل. ان الله لا يقبل عن قلب غافل لاهن. د غافل زړه دعا الله نه قبلي. استغفار ډېر ویل، توبه وکړل. او کله کله د سړي یو څیز غواړي هغې کې خیر نه وي، نو الله د هغې په ځای بل شی ورکړي.